مونږ دلته کې کوم ګورونه امفیزیما هم د سموکینګ د لاسه کېږي او لنګ کینسر هم د سموکینګ د لاسه کېږي. اوس د سموکینګ اثرات څه دي په ریسپیریټري سیستم باندې څه شو؟ نو اوله خبر خو دا چې د دې سره څه کېږي اریټیشن اف ټریکیا ان لیرنګس کېږي. مطلب کوم چې د ریسپیریټري پاتویز دي دا د دې سره څه کېږي دا د دې سره ډیمیج کېږي. ټریکیا کوم چې ورډ فیکټ او لیرنګس ته کوم چې ساوند باکس ته د دې سره څه کېږي دا د دې سره ډیمیج کېږي. څه شو؟ بل څه کېږي ریډیوس د فنکشن اف لنګز. د لنګ چې کوم فنکشن دی دا هغه څه کوي هغه کموي ده. نو د لنګ فنکشن سره خو ګیسز ایکسچینج دی کنه. نو ګیسز ایکسچینج به څه کېږي هغه د افیکټ کوي. نو چې کله ګیسز ایکسچینج نه کېږي په باډي کې د اکسیجن کمی راځي. چې په باډي کې د اکسیجن کمی راځي دا هغې څه د هغې نور اثرات بیا راځي. څه شو؟ بل impairment of lungs clearance system. زمون چې کوم لنګز دی په لنګز کې کوم الویلی دی په دې الویلی کې خپل کلیرنس سیستم موجود دی. مطلب په دې کې څه کیمیکلز داسې موجود دي کنه که ټاکسیک سبسټانسز د سا په ماده سره دا لنګ سره انټر شي نو دغه کیمیکل دغه ټاکسیک سبسټانسز څه کوي دا ختموي. د دې نه لکه فرض که پیتوجین انټر کېږي نو زموږ په لنګز کې هلته کې میکروپیجز دي او نور وایټ بلډ سیلز دي دغه پیتوجین سره هغه فایټ کوي او هغه څه کوي هغه ختموي. نو د دې سموکینګ سره دغه لنګ کلیرنس سیستم څه شي دا خراب شي. دا څه شي دا خراب شي. نو ظاهره خبره ده چې کله کلیرنس سیستم څه شو هغه خراب شو نو د ټاکسیک کیمیکل اکیومولیشن به هم کېږي او هلته کې به د پیتوجین څه کېږي د هغې اټیک به هم څه شي هغه به آسان شي بیا نو څه به راځي مختلف قسم ډیزیز به راځي. صحیح شو؟ بل انکریز لنګز انفیکشن دلته کې موږ وایو که نه کوم چې هغه ډیفینس سیستم هغه خراب شو نو لنګ انفیکشن هم کېږي او د دې نه علاوه څه به کېږي پرمننټ ډیمیج ټو الویلی. الویلی به څه کېږي پرمننټ ډیمیج کېږي. الریډي خبره مو دلته کې وکړه چې د دې ول څه کېږي هغه ډیمیج کېږي د څه سره د سموکینګ سره د څه سره د سموکینګ سره. صحیح شو؟ نو په دې لیکچر کې موږ د امفیزیما خبره وکړه د لنګ کینسر خبره مو وکړه او بیا پکې موږ د سموکینګ خبره وکړه چې د سموکینګ په ریسپیریټري سیستم باندې څه اثرات دي. صحیح شو؟ نو د دې پورې دا لیکچر ختم شو. چپټر هم د خیر سره اختتام ته ورسېدو. ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به د یو نوي ټاپک سره او د نوي چپټر سره شروعات کوو. ان شاء الله که الله ژوند وکړو خیر او دې نه به تاسو سکرین شاټ واخلئ د سره لپاره د نوټ جوړولو لپاره او په نیکسټ لیکچر کې به ملاقات کوو بیا. تھینک یو سو مچ.